السلام علیکم دوستانو، زه یم ستاسو ورور زعفران صدقي، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په ATN یا اریانا شبکه باندې کوم چې کرکټ خپروي، کله چې کرکټ شروع شي یا سلام ورباندې راسي، نو دا لاندې فریکونسي ده 11990 نو که تاسو چیرته دا شبکه راسي بیا تاسو انتن ښوروئ، نو تاسو وګورئ سیګنل یې پوره ده، کوالټي یې پوره ده، کوالټي هم پوره ده، سیګنل هم پوره ده، خو بیا کار نه کوي. نو تاسو نور مه پرې ستړي کېږئ، دغه رقم ته نه کېږي. طریقه یې اوس درته ښیم. که چېرته تاسو په ریسیور کې په اریانا باندې یس راغلی وي، خو صحیح ده، د ډایرکټ کوډ ورته درښیم ور واچوئ. که نه وي پرې راغلی، یو ځل دا شبکه ډیلیټ کړئ یا بېرته یې په دې فریکونسي باندې سرچ کړئ، چې کومه تاسو ته په سکرین کې ښکارېږي، په دې فریکونسي باندې سرچ کړئ. نو چې کله یس علامه ورباندې راغله، بیا تاسو څه کوئ؟ دا به اوکې کړئ. دلته چې کله شبکه کار نه کوي، بیا چې لیکلی نو سیګنل لیکلی، خو په دې باندې نو سیګنل نه راځي. په نورو شبکو نور سیګنل راځي چې کله انتن کار نه کوي، خو دا انتن کار کوي، نو سیګنل نه، یعنې دلته کوډ غواړي. هغه کوډ چې زه تاسو ته اوس ښیم، تاسو به څه کوئ؟ دا زرغون بټن چې درته ښکاري، دا به یو ځل ورته ووږئ. کله چې دا ووږل، دا کوډ بیا به پسې اوکې کړئ. چې اوکې مې کړو، دا نمبر به په دا شنه خط باندې ټول پاک کړئ. دا ویکتور علامه چې دا به ټول پاک کړئ. بیا به کوډ ورکوئ. کوډ څو ده؟ 1 2 3 4 5 6 9 بیا 3 و 8 9 بیا 0 A B او 3 په اخر کې. السلام وعلیکم السلام. کله چې مې دا اوکې کړل، له هغه وروسته به بیا کوډ مې ورواچول، بیا به یې اوکې کړې. کله چې اوکې شول، په خپله انتن شبکه خلاص شوله. مشهوري ده پکې، او له مشهوري بعد کرکټ په وخت کې مشهوري کې راغلی. دا د میچ شروع ده. دوستانو، که ویډیو خوښه شوې، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. موږ به کوشش کوو چې ستاسو لپاره هر وخت داسې ښایسته ښایسته ویډیوګان راوړو. الله مو مل شه.